شکیله تا خو زه خپه کړمه ته دې شابې دا چې په ما هر څه باندې غوړ شی وریجې را باندې باندې دي غوښه را باندې بنده ده یو ساګ یې را باندې نه دی بند کړی هغه هم را باندې بله ورځ بند کړی ها که نه ته یې نه منې دا وګورئ خوا مې داسې کوي دی دا د دې ځای نه دی په دې ځای کټ شوی وه دا خپه شاته راتاو شوی وه ولې نو بیا ته مسافرې څه شي دپاره کوې کور ته ځه څنګه مسافرینې که زړګه خوري به څه شي نن سبا خو چاله څوک روپۍ نه ورکوي چې روپۍ دې والې لس کنځلې درته وکړي لکه بله ورځ راله یو پیسې راکړې وې اوس په نیمې شپې ما ته رنګ وکول پیسې مې په کار دي زر یې راله پیدا کړه نو مال زه اوس دلته څه وکړم خرې خرڅې کړم که شادوګان راونیسم پړي پکې واچوم میلې ته یې بوځم چې تاله زه پیسې نو ستا دا خپې په څه کټ شوې وې دا څه کول پنشمنټ دې کولو نو خپې دې ټوک شوې پنشمنټ مړې ما هغه ټیم کې پنشمنټ یې چېته وي د خدای نېکبخت دا ګاډي نه رالوېدلی وم خپل ګاډی را باندې ختلی زه تا ته ورکه تصویر ولګوم داسې ګاډی الله پاک دې درته اسانه کړي یو منټ ښه زه تا ته تصویر ولګوم دلته چېرته تصویر دقسې ګاډی را باندې پرېږده که نه خو ډېر ښه کار دی کړی چې ښه ده چې دا ویښتان دې کټ کړي د ډمانو هغه هغې کې به ته زما ډېر بدي شي اما هغه یکتوبونه خو لږ ښه کارم د خدای نېکبخت زه خو هسې شخوالی کارم لکه وږي نه چې دانې وخوري هسې شخوالی پرېږدي هغې خو مې لږ ټول سا را سیټ کړې وه سر مې ډېر بدرنګ سم پیټه کادو دی زړګو ډېر بدرنګ کارم یا پیره مې پلار ته رنګ وکومال دا ګاډی خو رنګ شوی دی او دا اخیستی دی پلار مې ویل دا کدو سر دې نیولی کم دی چې رنګ دی دی شو ده دی سر دې ګنجی کړی وروڼه نشته شکیله شته کشران دي زړګا زه ټولو مشر یم واده دې کړی بچي دې شته بچي مې نه شته ته کوې چې غلط کار مې اوسه پورې الحمدلله نه دی کړی دا خلک را باندې هسې شکونه او دا حرامتوبونه راسته کوي والله که ما اوسه پورې غلط ملت کارونه کړي ډېر سیده سړی یم ساده سړی یم خو بس څوک راسه دوکه وکړي اوس لکه سندل سه مې دلته 2 کاله تېر کړله ښه ملګرتیا مې وه ښه هغه والله چې هغې په نیمه لار کې پرېښودم ګنې ته سندل نه تپوس وکوې ده تا ته چې ته وټسپ کې څه خبره کړې وه د هغې وټسپ نمبر ما سه اوس هم شته صرف چې ډېر وخت بعد بیا ډېر ټیم بیا راسه وشو لکه داسې میاشت بیا وشوه بیا به پسې ما میسیج وکړو چې سندل چېرته غیبت شوي بیماره که څه به دقه میسیج وزمه والله که ما ورته داسې هغه کړې والله چې سندل څه ټیم کې زه راګیر کړم ما ته کنځلې وکړې په وټسپ کې ستا ویل مور او ستا خور او داسې کنځلې راته وکړې بدې بدې مال خدای دې غرقه که دا ښه دی چې ته ښځه یې که تا واده نه دی کړی نه که نه ته خو ډېر شنډ نه شنډ نه یم رنډ یم رنډ رنډ ورته وایي اردو کې که څه ورته وایي پوه شو رنډوا رنډ وایي واده باندې چې شی وکړم چې زه دلته په سعودیا کې یم نو زه په واده څه واده ګوره مینه غواړي ښځې له چې دا ښځه د شپې شرنګه شرنګه راشي او ګېډ درته چیخ کولاو کې ورته دا موټرسایکل باندې راناستی نو خوند کوي نو زه دلته څه وکړم هلته په ښځه په کلي زړېږي زما سکور مخکې کوي زما سکور مخکې کوي زما سکور مخکې کوي درته خان نه هلته په ښځه په کلي زړه شي زه دلته زوړ شم بوډاکر رانه جوړ شي ته دلته څه کوې زه کلي ته لاړ شه که نه ته دلته څه له پروت دی هلته څنګه ځې د خدای نېکبختې 15 کسه کور راله خدای را کړی دی ورونه دي خویندې دي پلار دی د پلار مې یو فرمایشونه نه ختمېږي پلانی شی داسې کو ډیزلو مشین ولګوه ټوپک دی دغلته په 15,000 خرڅېږي ټوله ورځ یې په دې کې کار کله وایي ریړه خرڅېږي د خرې دا اخلو غنم به پکې راچوي داسې شنډ ګرځې نو څه وکړم شیخ رشید به رانه اخري جوړ شي پوه شو پوه شو والله زړګا که زما په سر د غمونه وکاته که نه دا څومره سر چې مې دا سونې رنګ یې نیوله سپین رنګ تور رنګ نه دا زیړ کړی ولې د شکیله
دا داسې کار نه و کنه زړګا دا زیړوو ما نه دا سر او دا دلته پلپینۍ یو ماشوم و پوه شولې ادي مرګرې وه نه مړه مدیر ښځه مې و هغه ویل دا ماشوم د سره شپې څمله و موږ خوب ته نه پرېږدي حقه دی د دې خو نیټ ونښتو زما نیټ دا تی 500 موبایل کنیکټ کړي نو بیا خو خود کار نه کوي د خدای نیکبخت ته د دې موبایل نه 15000 موبایل کنیکټ کړي هر یو پی ای بغه غږی نو بیا خو خود کار نه کوي پاکستان کې خو د نیټ دا قصال دی سمه چوکا به ورته ایډي لګي ویلکم مرګرو ټریپل کتنے हो गई دا داسې چل شوی او درګاه یوه پلپینۍ وه دوه ګلونه منګه د مدیر دی دلته دغه ښځه وه هغې ما ته وویل ستا دا سر کې سپین ستا یا لکه دوه کسان ګلونه ولو سعید 1000 ولچ 3000 شي سعیدا دوه کسان مرګرو 3000 راته پوره کوي شکیل نه ناوي جوړم په دې عمر کې دا مانا نه وي جوړ مړه نو تاسو مشانډې پرې د تاسو کې واده څومره کېدل ته کې ودونه کوه څنګه وادونه کوه نو بیا خو رانه واده زلمی جوړ کړه نو ته بیله بیله ناوې رانه جوړ هغې کې خو زما څه نه نو زه تا ناوي کم ځای وګورم مرګرو ټریپل دی مننه درته سعیده بیا به خفه شي اوس راته 3000 پلې وکړه مرګرو ټریپل کې راته پلې وکړئ څوک شته مرګرو ټریپل کې پلې دا داسې کار و زړګا مړې پرېږده چې څوک یې ولي هغه به ولي او چې څوک یې نه ولي هسې نه هم نه ولي که ته ورته ډېر چغې ووایم جب به نیولدار کېنولی پوه شوې روپۍ ترې نه وځي ماشومان هم په چاکلیټو دوکه کوي خبره واوره دا داسې کار و زړګا چې زه څه ټایم سعودي عرب ته 2016 کې رالم نو زموږ په کلي کې ډېرې خسته جینکۍ وي زما برابرې همزولې مې وې داسې لږې مانه کته وي وړې وي نو مال زه به لاړ شم پیسې میسې به م وګټم ځان له بیا به راشم خو ډنګ ډونګ کې به دې رشتهدارو کې ور جینۍ وینم ځان له بس واده به ورسره وکړم پوه شو هغه چې زه دلته رالم ما دلته 15 کاله تېر کړه 6 کاله بعد چې لاړم زړګا خو دومره بچي و لکه چرګې پسې بچي وي جینۍ دومره بچي نو مال خدایم تباه که نو دا خو زه په تمه راغلی یم پوه شو یوه هم نه وه پاتې پوه شو بیا پکې یو دوه داسې سپکۍ شانتې جینکۍ نورې وي بس ما دا سوچ وکړم ورته مې وویل مال دې کې دا جینۍ خوښه که دا یوه جینۍ پکې زما ده خو زه ځمه مزدوري کوم بیا راځم پوه شولې مطلب دا به هغې پورې راغټې شوي د 17 کالو به شوي که نه اوس یې 10 کاله عمرونه دي مور مې راته وویل بچیه صحیح ده پوه شو ما دلته بیا رالم دلته مې بیا 15 کاله 6 کاله تېر کړه بیا چې لاړم زړګانو بیا هغوس هم غی کې بچي نو ما مور ته وویل مال تا ما سره ډېر غټ زیاتی ونه کو ویل ولې مال تا ته خو ما ویلې ویل هغه ویل چې زمونږ دومره صبر نه کېږي دا جینکۍ دي زر زر یې ودوئ مړه شکیله ته صبر کوي اوسنی جنریشن چې کوم دی هغو صبر کوي واده ته څوک صبر کوي د خدای نیکبخت زه هم چې سهار لی را واده کړم ځان له د خدای نیکبخت د واسکټ د ایسرې کولو د جامې د ایسرې کولو څوک نشته اوس هم راله مور غریبه لګیا یي غټ خوند کوي بله ورځ یې زموږ یو خپل واده کړی پوه شولې نو هغه کور یې ګاڼو که نه زه د قیصه کوم نو هغه ما ته قیصه کوله پوه شوې ویل په سایکل غریب سړی دی پوه شوې نو په سایکل باندې را روانو زړګانو سایکل لاندې د ډنډې پورې نه دی د ګدۍ نه لاندې داسې دومره شانتې مې وه تړلې وه چې زه دا به ښځې له پټه شانتې ورکړم اوس مطلب هغه دی پوه شو میوه لکه داسې خرماڼۍ یا چې شی به ونه اوس څه خبر یم زه چې شی چاولې مولې به وي نو تا چې کتلې نو بیا ته څنګه وې چې میوه ده هغه راته قصه کوله که نه نو ویلې زما کوټې کې سایکل نه راتلو پوه شولې نو ویل چې څه څنګه په کور ور نه راوته ټول واړه
مور او خویندې ټول مې کټ کې ناست ویل زړګا سایکل مې بړ ډایرکټ په دغه کې کو ویل پلار راته ویل چې بچی دی ګدۍ لاندې دی چې شی زانګي ویل ما په خپلې کوټې سایکل ور دننه کو پوه شولې نو ویل ما ورته وویل چې دا جي هېڅ هم نشته دی نو خبره داسې ده زړګا چې دا پټه پټه مېوه والا راوړم ډېره مزه کوي عالم چاک کوي خو نشته یار څه وکړم نو ګدۍ لاندې څه ده تړله جیب کې به یې ایښې وو که نه مړه جیب کې به راتله نه که نه اوس بریانۍ ډبی د قمرۍ نو هغه جیب کې څوک اچوی شي ولې نه راځي کوټ کې سیټ ته یې خولی شي ترخ کې